د لویدیځ لښکرې بازار علي لیسې څخه سلګونه زده کوونکي له 12 ټولګۍ فارغ شول. نن یکشنبه د 1402 هجري شمسي کال د سرطان 25مه نیټه لښکرګاه ښار لویدیځ لښکرې بازار علي لیسې څخه شاوخوا 300 تنه زده کوونکي له 12 کالو زده کړو وروسته فارغ او بریلیکونه پرې وویشل شول. د مراسمو کې د حکومتي مسؤلینو ترڅنګ ښوونکو، زده کوونکو او ګڼ شمېر ځوانانو برخه لرل. هلمند مرکز لښکرګاه ښار کې داسې مال سلګونه زده کوونکي له 12 ټولګۍ د فراغت سندونه ترلاسه کوي چې ډېری زده کوونکي په کانکور ازموینه کې تر ګډون وروسته ناکام کیږي او یا هم د خپلو خوښو پوهنځیو ته لار نشي پیدا کولی. او دا ځل یې موږ د 300 کسانو په شاوخوا کې فارغین ورکړل. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې رئیس د یو پلایو په مشرۍ د پاکستان د اوسپنې پټلۍ وزارت په رسمي بلنه یاد هیواد ته سفر وکړ. د یاد سفر په ترڅ کې به د افغانستان، پاکستان او ازبکستان هیوادونو ترمنځ د افغان ترانس اوسپنې پټلۍ پروژې د تخنیکي مطالعاتو د پیلېدو اړوند 3 اړخیزې ناستې وشي. د اروزګان د عامه روغتیا ریاست مسؤلین د دغه ولایت د مرکز په ګډون په شپږو ولسوالیو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین د پیل خبر ورکوي. د یاد ولایت د عامه روغتیا ریاست د پولیو څانګې مسؤل وایي چې د دغه ولایت په مرکز او شپږو ولسوالیو کې به په 202,000 تر 15 کاله کم عمره ماشومان واکسین شي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې د پراخې مرستې د دې سبب شوي چې په دغه هیواد کې د ژمي پر مهال د هغو کسانو شمېر چې کافي خواړه نه لري له 100 میلیونو څخه 2023 میلادي کال په می میاشت کې 15 میلیونه او 3 لکو ته راکم شي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې نن یکشنبه د سویلي کوریا ژغورونکي ډلې له یو تونل څخه د 2 کسانو جسدونه چې په وروستیو سیلابونو کې وژل شوي موندلي دي. په راپور کې همداراز راغلي په سویلي کوریا کې د وروستیو سیلابونو له کبله لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي دي.